الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين. من الجنة والناس أجمعين. يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. يا حنان يا منان يا غفار يا ستار یا اللہ زمون گناہونه معاف کړي. الله د ناس خلق گناہونه معاف کړي. الله د ټول مسلمانانو گناہونه معاف کړي. الله د هر مسلمان د ایمان د اعمالو الله د ایمان حفاظت وکړي. د اعمالو حفاظت وکړي. الله د حیا او د ناموس حفاظت وکړي. الله د حیا او د ناموس حفاظت وکړي. الله چې موږ یې مشورت راغلي الله ته موږ خوشاله شي. الله موږ نه خوشاله یو الله ته موږ خوشاله شي. الله ته موږ راضي شي. الله د ایمان پر رڼا کې ژوند ورسره الله د ایمان پر رڼا کې ژوند ورته نصیب کړي. الله د ایمان حفاظت وکړي. الله د حیا د ناموس حفاظت وکړي. الله دنیا کې خوشاله کړي. الله د مرګ وخت کې خوشاله کړي. الله د جهان په سطح ته استعمال کړي. الله د جهان په سطح باندې استعمال کړي. الله زموږ د ملک په اتفاق کې وباسي. الله ټول مسلمانانو په اتفاق کې وباسي. الله تاسو به استغفار کوو. الله تاسو کو شناسو. الله تاسو مرسته نیولې. اے کریمه اے رحیمه اے غفاره اے ستاره یا الله دې ملک امن راولي. الله دې ایمان پر الله کې امن راولي. الله دا پریشانی ختم کړي. الله دا پریشانی ختم کړي. الله دا بې اتفاقي ختم کړي. الله دا نفاق ختم کړي. الله دا نفاق ختم کړي. الله بې اتفاقي ختم کړي. الله سرونه ونم کړي. الله په تبلیغ والاو کې ختم کړي. الله په اسلامي امت کې ختم کړي. الله په علماو کې ختم کړي. الله په اسلامي نړۍ کې ختم کړي. الله په اسلامي ملکونو کې ختم کړي. الله د حرمینو حفاظت وکړي. الله زموږ د ملګرو حفاظت وکړي. الله د راتګ بل کې حفاظت وکړي. الله د سرحدونو حفاظت وکړي. الله د بدري د غرض نه ټول کې. الله د کوپر د غرض نه ټول کې. الله د ظلم د غرض نه ټول کې. الله د شرک د غرض نه ټول کې. الله تم حفاظت وکړي. الله تم حفاظت وکړي. الله زموږ د ملګرو حفاظت وکړي. الله زموږ د مراکز حفاظت وکړي. الله زموږ د مساجد حفاظت وکړي. الله زموږ سرحدونو حفاظت وکړي. الله د حرمینو حفاظت وکړي. الله د حرمینو حفاظت وکړي. الله د حرمینو حفاظت وکړي. الله ستاسو کورونو حفاظت وکړي. الله ستاسو کورونو حفاظت وکړي. الله چې په کومه ګناه کړه د حرمینو دروازې بندې کړي الله ګناه موږ ته معاف کړي. الله مسلمانانو ته معاف کړي. الله موږ ته معاف کړي. الله موږ ته معاف کړي. الله ستاسو طهر نه وساتي. الله ستاسو رسول نه وساتي. الله ستاسو وزیر نه وساتي. الله د جهنم نه وساتي. الله د قبر نه وساتي. الله د قبر پر باندې انسان کې. الله د قبر تیار باندې انسان کې. الله د قبر تیار باندې انسان کې. الله زموږ هر ملګری هر مسلمان ته الله د ایمان په اړه ژوند ورکړي. الله په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. الله په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. الله په ځل مال کې برکت پیدا کړي. الله په علم مال کې برکت پیدا کړي. الله ته موږ راضي شي. الله ته موږ راضي شي. الله موږ اتفاق راولي. الله موږ محبت راولي. الله موږ مینه راولي. الله د علماء حفاظت. الله د مدارس حفاظت. الله ته وکړي. الله د ایمان حفاظت ته وکړي. الله په دې راته مجمع کې الله په ټول مسلمانانو کې الله چې چا کوم ضرورت شي الله تاسو خزانه کوله کې الله چې الوان ولي الله ته اولادونه ورکړي. الله څو نه غواړي
نارینه ورته ورکړي الله څوک زنانه غواړي زنانه ورته ورکړي الله څوک بیان غواړي نکاح بیان ورته ورکړي الله څوک خاوندان غواړي کوم ځای خاوندان ورته ورکړي الله د امت هر ډول کې ته هدایت وکړي الله ځوانان ته هدایت وکړي الله سپینګر ته هدایت وکړي الله نارینه ته هدایت وکړي الله زنانه ته هدایت وکړي الله زموږ سترګې په عزت اسلام باندې کړي الله په خوشالۍ باندې کړي الله په امن باندې کړي الله په بیبر کې الله اسلامي قانون جاری کړي الله قرآني قانون کی جاری کړي الله نبوي قانون کی جاری کړي الله حکومت ته هدایت وکړي الله ظالمان ته هدایت وکړي الله کافرانو ته هدایت وکړي الله دهریانو ته هدایت وکړي الله کې هدایت مو قدر کړي الله د کوم ټغر ټول کې الله د کوم ټغر ټول کې الله د شان اخلاص کې الله چې بندان را خوشي کې الله زم باندې بندان انسان کې الله تعالی خوشي کې الله په خپل کرم باندې را خوشي کې الله د مخلوق مساجين وساتي الله هر مسلمان ته حلال باور کې الله د حرام نه وساتي الله د غمونو وساتي الله د پریشانی نه وساتي الله چې حکم ټول کې اعتماد دي الله ته حفاظت وکړي الله چې کو نه دي حفاظت وکړي الله غمزه په خوشالي باندې بدل کې الله بیا نه پامن باندې بدل کې الله غلط توبې ورکړي الله زنانه توبې ورکړي الله نشان نه توبې ورکړي عافیت باندې مسلو کې الله زموږ د مراکز آبادی صاحب حضرت آباد کې الله دې آباد کې الله په هر بر قرآن کې موږ ته برکت راکړي الله په هر وسوالۍ کې موږ ته برکت راکړي الله په هر لګي کې موږ ته خبر راکړي الله زموږ باندې مخلص مرګران وکړي الله دې ناس خلق اخلاص پیدا کړي الله دې لایق پیدا کړي الله ټول ګناهونه معاف کړي الله دې وته معاف کړي الله صغیره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله کبیره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله خره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله پټ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله شرک موږ ته معاف کړي الله ظلم موږ ته معاف کړي الله د خیر فیصله وکړي د خیر مالک الله دې ملک امن راولي الله خوشالي راولي الله زمونږ کورونه الله په قرآن باندې آباد کړي د قرآن په درسونو باندې آباد کړي الله د تجوید په فصاحت باندې آباد کړي الله د قرآن په تجوید باندې آباد کړي د ذکر په الکو باندې آباد کړي د تعلیم په الکو باندې آباد کړي الله دعوت په کښتونو باندې آباد کړي الله دعوت مهنت باندې آباد کړي الله هر مسلمان ستاسو کې ورځي الله علماء واسي الله ځوانان واسي الله سپینګر واسي الله زنانه واسي الله د بچا دیندار کې الله نالای دیندار کې الله زنانه دیندار کې الله سپینګر دیندار کې الله د خیر فیصله وکړي الله زموږ د مرکز آباد کې الله د ټول جهان جوړونه وتراوي الله د ټول جهان دروازې ته خلاص کړي الله ټول جهان د زموږ موضوع سره الله ټول جهان د مخ کې الله د ټول ملک په جواب باندې ټول کې الله ټول جهان په نظام باندې ټول کې الله موږ د اطاعت باندې پیدا کې الله موږ د محبت باندې پیدا کې الله چې ګناهونه کړی خدا دې موږ ته معاف کړي دې ناس خلق دې معاف کړي دې ناس خلق کې الله څون سره بیماری الله شفای خیر ته ورکړي الله د خیر فیصله وکړي الله زموږ د شفا کې ولکړي الله زموږ د مشوره کې ولکړي الله زموږ د څه ورکړي الله چې دې پیسو وي الله مرکز دې پر تعمیر پر الله بدري ورته ورکړي الله په لکونو کوړو دې ورته ورکړي الله دنیا کې ورته ورکړي مرګ کې ورته ورکړي په دغه نصیب کې څنګه راځي موږ معاف کې زموږ غاړي قبول کې الله د پیغمبر صلی الله علیه محمود وچت کې الله د ټول پیغمبرانو د وچت کې الله چې څنګه د قبر په فضا باندې خدای هغه ته بخښنه وکړي هغه معاف کې الله دې په دغه نصیب کې الله جهنم حفاظت وکړي الله د قبر عذاب حفاظت وکړي الله د قیامت په سخت ورځ الله دا سوره د سیده وکړي الله خپل رحمت کې مدد کې الله د غاصبانو حفاظت وکړي الله د ظالمانو حفاظت وکړي الله د کوجونو حفاظت وکړي الله چې دې ورونو خدمت کړه الله دنیا آخرت کې ورته بدلي ورکړي او دوه کړو بدلي ورته ورکړي د ایمان د اعمال حفاظت وکړي د اولادونو د بدن حفاظت وکړي الله ته ونه خوشاله شي الله موږ د مرکز کې راګنې خوشاله کې الله دې باقي ختم کې قوت کراولې دعاګانې قبول کې الله دعاګانې قبول کې زمونږ اوازونه نکال کې زمونږ شان نکال کې ورته زموږ په ایمان باندې آباد کې په دعوت باندې آباد کې الله باطل ته وجود نور کوا الله باطل نقشې شان دي کا الله باطل نقشې خصا کا حق نقشې کایو کې الله قرآن حاکم کا الله نکال خلق سر دې اقدار باندې ولا دلدار خلق ولا الله محبوب بندگان ولا الله
मकड़वा अल्लाह को मकड़वा अल्लाह सब को इस्तिगफार को अल्लाह तो तुम खालिक की अल्लाह तो तुम मालिक की अल्लाह तो तुम गलत खुदा दुश्मनान बलमो खुशारवा अल्लाह दुश्मनान बलमो खुशारवा अल्लाह यहूदान बलमो खुशारवा अल्लाह सब नगालू दुश्मनान तमा वाला कवा अल्लाह जालिमान तमा वाला कवा अल्लाह के मुर्जिद तमा वाला कवा अल्लाह गुरु तमा वाला कवा अल्लाह जहां मुसलमान इबादत की अल्लाह मदद की अल्लाह दिन सुब की अल्लाह नूर बलू बच्चा इंसान की अल्लाह तआला जिंदगी की अल्लाह जीवानी माहौल तरावली अल्लाह को बरकत तरावली खुदा तो नौशान जी अल्लाह तो नौशान जी अल्लाह नूरी पाक वासी अल्लाह शिकायत नवासी अल्लाह पर तफसील नवासी खुदा तो नशा हो के मंडा आबाद की अल्लाह दामुल का आबाद की अल्लाह दा मरकज आबाद की अल्लाह मदरसे आबाद की अल्लाह को दिन बाद आबाद की अल्लाह दा कबूल उन खत्म की अल्लाह को खुद रहमत की मदद की अल्लाह साद इज्जत को खातिर अल्लाह साद जलाल को खातिर अल्लाह साद शान को खातिर जमीन पर ना होगा अल्लाह से मुल्क पर ना होगा अल्लाह तुम पहाड़ पर ना होगा अल्लाह मुसलमान बदला होगा वो उम्मा पर कदम वाला बात के बरकतों पे खुशी के हर कौम में हिफाजत के अल्लाह ताला बचाने में हिफाजत के आफियत पर मेरा मुसल के उधर तुम बागाने के बोले के उधर तुम बागाने के बोले के जमीन दा इस्तेमाल दा मशवरे के बोले के तो बता मेरे खुदा को गुनाहों को माफ के शरीर आगे ने मुझे माफ के दम दम के मेरे गुनाहों माफ के दम शोरा वाला गुनाहों माफ के वलादिन वाला गुनाहों माफ के तमुल वाला माफ के नबुल मुसलमाना माफ के नबुल मालूम जाना माफ के खैर फैसले के आफियत पर की अल्लाह जमन में सुनना दा क़यामत तक वो खुदा जिंदानी की वो चला अल्लाह जमन को रसूल की कामकाज को पैदा करा अल्लाह जमन तो के औलाद को पैदा करा अल्लाह मुसलमान का हलाल मालवर के मुसलमान का हलाल मालवर के अल्लाह जमन का दुआ कबूल की अल्लाह जमन का दुआ कबूल की आखिर को मेरे मुसलमान के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी وعلى آله وسلم تسليما آمين 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 وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله تجاوز جزاكم الله بعدنا ورستا رسول پاک کے دل اللهم پاک دی یقینا